چې په چا باندې د روژه ماتې وکړو رسول الله مبارک وي یو به د الله ګناهونه معاف کړي، دویم به د الله د جهنم نه آزاد کړي، او دریم به الله دومره اجر و ثواب درکړي څومره اجر و ثواب چې الله روژهدار له ورکړی دی. د روژهدار په ثواب کې به کموالی نه راځي، الله به تعالی دومره ثواب درکړي لکه څومره ثواب چې الله روژهدار ته ورکوي. زما په خپل روژه نیولو کې خو شک دی، شاید ګناه مې پکې کړې وي، شاید غیبت مې پکې کړی وي، شاید دروغ مې پکې ویلی وي، خو په یو چا باندې کومې روژه ماتې وکړو او هغې روژه سمه نیولې ده، هغې روژه د الله د رضا په خاطر نیولې وه، هغې پکې سترګې بندې کړې وې، هغې پکې ژبه بنده کړې وه، هغې پکې دروغ نه ویلي، هغې پکې غیبت نه و کړی، هغې پکې چغلخوري نه وه کړې، هغې پکې د قرآن تلاوت کړی و، هغې پکې دعا کړې وه، هغې پکې الله ته جړا کړې وه، د هغې د روژې ثواب الله ماله راکوي. په یو روژه ماتې باندې چې ما په چا باندې روژه ماتې وکړو، یو صحابي ناستی وی یا رسول الله من خو په خپله غریبانان یا رسول الله زمونږ سره څه دي چې موږ په چا روژه ماتې وکړو. رسول الله مبارک صحابي ته وی واوره کو په چا باندې د یو ګوټپۍ وڅښلې دا په هغې باندې روژه ماتې دی، کو په چا د یو کجوره وخوړه دا په هغې باندې روژه ماتې دی، کو په چا باندې یو ګوټ اوبه دې وڅښلې دا په هغې باندې روژه ماتې دی. او رسول الله مبارک باد کې وی کو په چا د مکمل روژه ماتې وکړو هغې له د مکمل روژه ماتې راوړو په تا باندې به الله زما د حوض کوثر اوبه وڅکي، او داسې اوبه به در باندې الله تعالی وڅکي چې د قیامت په هغه سختۍ کې به تږی نه شي. هسې ثواب ته خو وګورئ که نه چې په یو چا باندې روژه ماتې دې وکړو، یو کجوره دې چاله ورکړه، یو کجوره والله کو ګران کار دی، یو ګوټپۍ دې چاله ورکړې والله کو ګران کار دی، یو ګوټ اوبه دې په چا باندې وڅکلې څومره غټ اعزاز دی. الله وی ګناه دې معاف کومه، الله وی جهنم نه دې ازادومه، الله وی د روژه ماتې چې کوم د روژه نیونکي چې کوم ثواب دی هغه ثواب تعالی هم در کومه. یو بل کر روژه ماتې وړئ، یو بل له روژه ماتې ورکوئ، خاص کر خپلوان رشته داران تا چې په کور کې څه پخ کړي دي کاسه کې واچو بل چا کره ولېږه، هغې چې څه پخ کړي هغه به تاله راولېږي، د دې خیر څه شی دی؟ یو خو په خپل منځ کې مینه محبت پیدا کېږي، یو خو د خپل منځ کې تعلقات پیدا کېږي، او دویم غټ ثواب یې دا دی چې دا ما بیان کو چې په یو چا د روژه ماتې وکړو، یو چا له دې کجورې ولېږلې، یو چا له دې پۍ ولېږلې، یو چا له دې تشې اوبه ولېږلې، او تاسو ته یو درخواست به دا هم وکړم خیر دی تاسو کله چې کوم څوک څه راولېږي کوشش کوئ روژه ماتې په هغې باندې کوئ، کو چا ترکاري رالیږله، کو چا کجورې رالیږلې، کو چا پۍ رالیږلې، روژه ماتې په دې باندې کوئ، په دې خاطر باندې چې هغې انسان له الله اجر ورکړي، هغې انسان له الله ثواب ورکړي. کم انسان چې زما سره زما په روژه کې شریک دی او ما له روژه ماتې راوړی دی، روژه ماتې یو بل کره لیږئ، معمولي غوندې خوراک ولې نه دی یو بل کره لیږئ. الله به هم په زړه کې مینه محبت واچوي، الله به هم په زړه کې اتفاق پیدا کړي، الله به هم په زړه کې الفت پیدا کړي، دغه د روژهدار ثواب به الله درکړي، هغې له چې کوم ثواب الله ورکوي هغه ثواب به الله تعالی درکړي، او تا به الله د هغې ثواب نه محروموي.